څنګه کولای شئ د یو بل چا واتس اپ خپل په موبایل کې خلاص کړئ؟ غلط استعمال به هیڅ وخت نه کوئ. دا د دې لپاره دی چې تاسو غواړئ خپل د کشرانو واتس اپ وګورئ او یا هم ستاسو د فامیل د غړو پر واتس اپ باندې هم وکړئ. او ځانګړی استعمال د شرکتونو او دکانونو لپاره دی چې څه وخت په فیسبوک کې خپل واتس اپ شمیره ورکړې وي او کله یو مشتری دوی ته میسج کوي نو واتس اپ د 2 یا 3 کارمندانو په موبایلانو کې خلاص وي چې هر کارمند ورته فارغ وي هغه کولای شي چې واتس اپ ته جواب ورکړي. یعنی اوس تاسو کولای شئ چې یو واتس اپ په 4 موبایلانو کې خلاص کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې زه درته طریقه ښیم او د دې ترڅنګ دا طریقه هم درته ښیم چې تاسو خپل واتس اپ څنګه کتلی شئ چې آیا بل چا خو به خپل په موبایل کې نه وي خلاص کړي. نو ستاسو واتس اپ چې په هر څو موبایلانو کې خلاص وي هغه به تاسو معلومولی شئ. تاسو ته به د موبایل سکرین پر پرده باندې ښکاره شي. دوستانو څه وخت چې تاسو غواړئ چې خپل یو واتس اپ په بل موبایل کې خلاص کړئ نو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ او پر 3 ټکي باندې به کلیک وکړئ او دلته لینک ډیوایس لیکلی دی پر دې باندې به کلیک وکړئ او دلته بیا لینک ډیوایس لیکلی دی پر دې باندې به کلیک وکړئ. پر دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو د موبایل کیمره به خلاصه شي. اوس به تاسو هغه بل موبایل خلاص کړئ کوم موبایل ته چې دغه واتس اپ ور انتقالوئ او تاسو به په دوام موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ او دلته به موبایل نمبر نه ور اچوئ. دلته لوړ 3 ټکي چې تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او دلته لینک از لیکل شوی دی پر دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دغه کیو آر کوډ راسي. اوس به په مخکنی موبایل کې چې کیمره خلاصه شوې ده هغه کیمره به پر دغه کیو آر کوډ باندې برابره کړئ او دغه موبایل واتس اپ به په دغه موبایل کې خلاص شي. او اوس چې تاسو غواړئ دا معلومه کړئ چې تاسو واتس اپ خو به په بل موبایل کې نه وي خلاص نو تاسو به پر 3 ټکي باندې کلیک وکړئ پر لینک ډیوایس باندې به کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو ته ټول هغه موبایلان ښکاره شي چې په کوم موبایلان کې ستاسو واتس اپ خلاص دی. دلته تاسو وګورئ یو موبایل هم نشته دا په دې معنی چې زما واتس اپ یوازې په همدې موبایل کې خلاص دی. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.